السلام علیکم. زه عظیم شنن بیا له تاسو سره مخاطب په یو نوې موضوع باندې چې د مولانا بجلیګر صاحب یو ډېر ښایسته بیان دی. زمونږ په خاندانونو کې موږ اکثره کوزدې کوو، دوستیانې کوو. په دې کې ځینې خبرې ډېرې باریکې خبرې دي چې په هغه کې پی ورکول سو داسې څه نورې مسلې دي چې دا ډېر نازکې دي. په هغه کې موږ ځینې داسې کارونه کړي چې موږ خپلې خوندې په نکاح کړی دي د شیدو په ورکولو په باره کې. نو راځئ له ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې په دې کې کوم ځینې حق دي او کوم ځینې مطلب ناجایزه دي. نو زه د ویډیو پر طرف باندې د ویډیو تر اخره پورې سره وګورئ. قسم په خدای دې دا د پیو مسله نه ده، دا د رضا مسله چې په دې کې سک یعنی خویندې رور ته په نکاح شوي دي زمونږ د ناقص معلوماتو د وجه. سړی راغلی دی پټکی ما غاړ د ململ تړلی دی، کوزي صاحب په تیرا کې چې غټ پټکی تړلی هغه ته کوزي صاحب جی زما خزه زما زوی دی یو خزه تیار اودلې دی، داغه خزه هغه جنای اوس د زوی ته روا ده. قاضي صاحب فتوا ورکړې ده چې دغه کمی جنای سره چې د الک تیار اودلې ده دا جنای په ناروا ده او د دې الک بل خور د الک کولې شي، د دې جنای بل خور چې ده عدالت کولې شي. پسلور مذهب حرام پروسه کاله درې بچی شویو، درې بچی او د قاضي صاحب په فتوی باندې سکه خور رور ته په نکاح شوی و، درې بچی شویو خزه او خاوندم سره جدا کړ، درې بچی. نوار پګړو د دې نه چې ته تاسو کې چې مولا صاحب دا مسله څنګه ده خدای او قرآن ته نو دلته تچ په لکای نیمګړې ستا د علم سره رابطه او تعلق نشتا، ته علم او غیر علم پیژنې نه. ته خدا خیال دې چې چرته سورګیره یا بشاګولی ته چې د جمعه امامي جوړ دی به قاضي صاحب نو خور رور ته په نکاح شوی چې ما ته ویل تیار وادوس بیګاله دولت ما پیړه دی غرکش ویلا قاضي ویلی دی قاضي دی قرآن ار تړلې وادم په بیګاله ډولای وام په ختم کړو چې دا خو خور ده کما خل الک چې د کمی خزي پتی خلک کی دي د دې خزي وړاندې او رستو ټول لونه په دې الک حرامي شي. ځکه دا الک د دې خزي زوی شو او د دې خزي لونه د خويندې شو. دی وی چې نه چې دا کمی جنای سره راودل دغه جنای په ناروا ده، نور خويندې په روا دي. په دې قهر نن ټول ملک اخته دي. خدای دې امدا پرده ساتي. کله شریعت راغی چرته انټرویو شروع شو چې راځي کنه مجسټریټه د پاره انټرویو ورکړي. قاضي صاحب ته مجسټریټ لګي راشه فقه حنفی څومره پوهیږي، فقه مالکی، فقه شافعی، فقه حنبلی ټیسټ ورکړه. بیا به زمونږ ایمان ګوره چې مونږ په څومره وبو کې. اوس خدا آسان کار دی صاحب، سبکی التکتا سو تا ګوره رو تس نه مس نه کی که خواص تا ګوره اپ بلاخت. یو سړی ما ته بل ورځ چې مولانا صاحب دا په خواني خلکو خيار زکو چې اخراجات نه وو. اوس خلک ار سړی چې دا غدري 3,000 روپے میاشت خرچ دي، نو هغه کې دا خیال کوي چې کوس نور خبرو ځان پوهه دا خرچ په کم ځای نه پیدا کړي. مالدار خبر نو ولر سړی نه درنده جوړ دی. درنده چې د سوري نروزی د خېټه په غم کې وي کده بل شي په غم کې. وای تاسو د ځنګل زناور چې د شپې د غره پس مسته کې شپه تیر کی او سحر روزي نو هغه سره بل څه غم وي د غر یا د ځنګل یا د بل څه سیوا د دینه چې زما خېټه له بڅ کم زیره پیدا کی. نو مونږه د غرونو د سمست زناور یو چې سحر روزو نو د خېټه په غم کې. په کورسای چې کم خلق کینی
آب د بل د خېټې خدمت اله کوي چې خپل خېټه هېره کی او کده ته په کورسای ناستم خپل خېټه یادای نه د بل د خېټې خدمت نشي کولای. زه په جمعات کې ناستم زما تصور دای چې څوک براشي چې اعلان وکړي پلانې مړ دی زستا فکر والله کو تراشی چې دی دعاو کې پلانې بیمار دی زمامین دعاو کې چې خدای زر زکه چې د دې خنزیر په ژوند کې څه خیر دی کمر شو جمعات لا خو بچراش کنوريت نه کوزه خو براشي کنه وای تاسو مرګ و مرګ چې دی د جمعات اختر دی تاسو مرګ د مولا اختر دی دا جمعات ته کوزه پکې مولا کوزه نشته نو مولا پتا سور کم مولا کوزه د کم ځای نه راوړي ور شراوړه کنه کور دی وران دی کوزه نشته مولا دا بمبا ولی ماته ده اوس دغه ځای نه ونیسي کنه دی وخت داسې لخته ونیسي دا بمبا ولی ماته ده کله کور بمبا دی ماته شي ته به جوړه کنه به جوړه د خدای د کور بمبا ماته ده خدای د کور روان کا د خدای د کور بمبا ماته دا غي فکر د سره نشته مولا لغه ګونه کې نه جی جمعات څه دی خو نه پکې بمبا شته او نه پکې څه شته نو ته څه په تندر لګېدلې ایک سوچ کوي استنجا دې کې چا غول کړی دی مولا دا غول چا کړی دی خو ستا غول چا کړی کنه پاکي کا جمعات تراشی جارو راوالی جمعات جارو کئی جمعات تراشی مانزن مخ کے موسوشی پیزار تلار شی دخل کو پڑے سموئی تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں منز دیو کو زمبای زمبای شوی جمعات نراوتی خلکو ته ځان خې چې ما منځو ما خاطر جمعات استویل چار جمعات سره به مې سړی او درولې او د سرمنې انټر باور سره چې د منځ نوځي او لکو کړي شي د غوږ پیس کا به دیوام چې سمزا ته پر پچا خرسه خوار شي جمعات لراشي جارو راوالی ساس کی شي چړیا اله دا پوزه ټول کا تاسو دسه کوي کنه کوي اله پوزه ټول تاسو بلاواله نکه چې اچنه ستا وظیفه خوري کنه اسخا ترکاری ور تر علی زمونږ دا جمعات ته دا د کله کله اچنه راوغړم ما د وظیفو ټوکرای ګورم او ترکاری ګورم دا پریدا پته به ولګي پالوی اورز باندې د هر چا د دین او د ایمان جنت لبا هغه خلق زی چې د حضرت علی غوندې ایمانی وي روجای نیولې دا د اوربش روټه دوه پخې کړې بی بی فاطمه او د یو ملنګ आवाज وکړ چې اوږي دواړه روټه یوړې غېلې ور کړې الکه تاسو ول مونږ نه غزياتو کې ښکارې دو چاله باور کوي رو جماعت ماما ها ور به کوي چې شربت تیم کړي او دغه تیم کړي او درته چې لا ستکه سيو نا ټول بالټه باغی لور کې اول د خدای راسي چې خدای در باندې کوتا کې مات چې ولې دا مونږ به څه کوو حضرت علی کم جانا پیدا کو درې کمانه مونږ جمعات کې je زما جمعات بجلیګر کې زومن او شربت کټوري کې کړو د ګوړې شربت او پکې نیمبو میمبو مچولې سړی راغی ویجی روزه بزم دلې ماته کم ورته مې دا سکته کته مالک دا خو زه ډېر تګې ما او دا کټورې خو ما ته لې چې طعام الواحد يكفي للاثنين د یو سړي خوراک دوه ته کافي کیږي مولانا سے بڑم مواها اول توس کا چې تخمور شي بیا تا نه پاتې شي مال راک په دې اړه مې درد شو او چې اذان شو
کټوره مې ورکو په منبر ناستین چا کټوره سکلو 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 خو چې مال راکو مغه سه ډکو چا څنګه ما ور کړو مونږ را سره وکړو چې مانځه نه وروسته مې کته بیا سړی نه و عزیزانو عرض دا ډېر ګران کار دی چې کوم شي ته محتاج او هغه ته بل ورکې دا زمونږه پلار نشي کولی یا یو محتاج راغی او تا دغه احتیاج پوره کتو سره دا ډېر ګران لوی مالدار دا زمونږ دی کوسې نه چې وځي دلته مخامخ دی بله کوسه کې یو جومات جوړیږي دا جومات هغه دی چې مونږ پکې د طالبګیرۍ زمانه تېره کړې زما هلکوالی او طالبګیري یا دی جومات کې تېره شوي یا هغه جومات کې تېره شوي ډېر خوار او ډېر خوار او ډېر خوار جومات بله ورځ مې یو سړي ته ووې ډېر مالدار سړی ما هلکه دې له سیمټ پکار دي ډانچه خودرې ده اوس سیمټ والا پکار دي ویل جی او بورای دو به زم راولیږم ما لس بورای به زه ستا کور ته درولېږم که ضرورت یې در کړه د شان ته دې وګوره کروڑپتی او بورای دو به راولېږي نو تب هم په قیامت کې تمه کوي چې خدای ماله جنت راکې هغه جنت چې د چا یو ستن به د زبرجد وي جماعت له یو بورای نه دا ور کړو جنت کې به د زبرجدو ستنې او د ملغلرې کمرې او نیرونه ستا په کور کې بهږي زم مړه چرته لار لټه خوار شي او چواړی ته چا ویل چې جنت میں کون جائے گا هغه ویل میتر سب سے بہتر میتر دی چواړیا نه ته میتر سب سے بہتر जन्नत में भी मेहतर होंगे वंगा सफाई कौन करेंगे वे और कौन वे ईसाई सब जन्नत में जाएंगे और मुसले मुसलमानों तगी मुसले हुई मुसले जाएंगे जन्नत में न चुआड़े और तो हुई जन्नत कोई उजरा है क्या जन्नत से उजरा था 400 बोवर्जी मुस्लिम के करने जन्नत सारे आरामी न जन्नत कोई हुजरा है चितब वर्दी देव जिना जीजान पखपल ज्वन सोच कई चरता द चा ख्वाता वर्षी लग अकल दकई अकल दक द अकल ट्रेनिंग दो कई नन मुल्क न अकल अलवते दे दिमाग की वसत नाराजी बिल तासो ख्याल रखें तामुं पागा शर्मिदली मलकी उसी दीप की इस स्ता पाकिस्तान नन टोल लग्या दे द गिरदाब बेड़ाए दासी दासी की हर सड़े खपल कोर जोड़ई खपल खेटा जोड़ई په خدای قسم که د ملک او د ملت او د دین غم چا سره نو زه خو به د دوو نه نیم پیدا هر سړی د ملک غم چا سره نشته د قوم او د ملت غم چا سره نشته هر چرته چې ورشي د غل په نظر به درته ګوري او دې ته به ګوري چې د کې څه درکم لګي او کنه لګي تاسو په هغه قهر اخته قوم یې دا منځونه وغیرہ به تاسو وګورئ وای نمازا تیرا سیاپا کرن نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروئے نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروئے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کروئے وې دا منځونه د ستاویرو کی او دا روزه د ډیره ډیره پتا باندې وجاري
حلال حرام دی تمیز نے کی تھی روزہ کی کرو حلال و حرام تمیز در کی نشتا روزہ با دی څنګه کی کچرو کیو سټینو ما خام میولی دو روزہ کی خیر جوړ تکړه خوشحال صدا غستی دی جی بس دالک فروٹ میرا واغست نن خدا سے سپیرا ورځ و چارو جماعت هم پکې ونشو نه د کچرو ته څه وایي عدالت په عدالت کې چپړاسي عمله چې د ټیکه د سور په خوله کې نه ورکړي درته आवाज هم نه کوي عدالت تو وایا چې د عدالت په ځای کې عدل نه وي دا غ ملک د خدای مل شي کنه د عدالت په ځای کې عدل نه انصاف نه دا غ ملک د خدای مل شي ښکارا بازار لګېدلې ده ښکارا نو عزیزانو قرآن کریم مونږ بطور یو قصه بیانو لکه د قصو کتاب چی سړی خوش اوزگار ناستی او د آدم دورخانه کیسه پکې وای یا د شاهزاده بارام کیسه پکې وای نن د قرآن شان چې دی هغه په ملک دی یو قصې دی ماشاءالله دا زموږ د نننۍ ورځې ویډیو چې ماشومانو ته پوی ورکولو مسله پکې بیان شوه او موږ ته ضرورت هم دی چې د دې خبرو په خپلو خاندانونو کې رښتو کولو نه موږ د دې ډېر خیال وساتو او تپوس یې وکړو چې ولې دا ډېرې باریکې او ډېرې نازکې کیسې دي د اسلام په بنیاد باندې او که مې چېرې د زما ویډیو خوښه شوي وي زما ویډیو لایک او سبسکرایب کړئ او له خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ ملاویږو به له نیکسټ ویډیو